داسې کوي څنګه چې پنځه کاڼي ویشي منډې واخیستې دي. د مرۍ دې ولې داسې بنده شوې ده؟ دا پرون ماښام راغلي چای یې مالې دلته. عمران خان خو خپل پښتون سړی دنګه ولې پښتانه نه ولاړ شو. نوږه به هم ټوپکان راولي وایي هغې سره اوسئ موږ سره ولې لاسونه نشته. نه جي مولانا صاحب ته څه پته ده چې دا ډرامې کوي. مولانا صاحب په هغه ځای کې ګولو چل پښتنو نه زده کوي. موږ د دې لپاره جوړ یو چې موږ خپله وینه به توو او هله به د دې نه واپس ځو. مولانا صاحب په باره کې به دا وایو چې مولانا صاحب چې دی هغه ته خو ملا ویلو هم ښه نه دي ولې چې هغه د ټولو علماو نوم بدنام کړ. یو داسې لیډر دی چې لکه د ټولو لکه خیرخوا دی ټول پښتانه ټول ورسره دي که نه. جلسې راته دي د چا جلسې راته؟ زما پلارو زما ترزیګانو تلي پولیسانو داسې کوي څنګه چې پنځه کاڼي ویشي منډې واخیستې دي. د مرۍ دې ولې داسې بنده شوې ده؟ دا پرون ماښام راغلي چای یې مالې دلته. پرون ماښام نه تر اوسه پورې چیغ والې بچې دا دومره ته داسې راشه دا تا د چا ویلي چې به دې دومره ورکوټې عمر کې ستا خو د سکول ټایم دی د تعلیم ټایم دی د لوبو ټایم دی ته دلته راغلی یو نارې وې د خان صاحب دپاره. عمران خان خو خپل پښتون سړی دنګه ولې پښتانه نه ولاړ شو. دا زموږ له چیټه سي کړي دنګه عمران خان وایي موږ دې تختواسي څنګه تخته هغه پېښوری نوږه به هم ټوپکان راولي وایي هغې سره اوسئ موږ سره ولې لاسونه نشته. چا راغېستې دي ټوپکان؟ دې پولیسانو کله پولیسان خو زموږ حفاظت کوي. دې چوک کې چې ډزې کوي ډزې نه کوله شلنګ یې کاوه. شلنګ یې کوه هغې سونه ولې ویشتله خلقه چې پکې بېهوشه کېدل سرې سترګې چې وله خلکو کوي. چا سترګې سرې شوې پکې؟ زه هم پکې تلم زه پکې دونه بیمار شولی یم اوسه پورې بیمار وم. د هغه 25 مهینه تر اوسه پورې ته بیمار یو پوره یو کال 300 ورځې زه بیمار وم. بیا دې څه چل وکړم؟ بیا ډاکټر له بوتلم. نه دا راته پلار ویل چې محبت د عمران خان صاحب څوک څوک پیسې درکوي د دا کار کې. عمران خان زموږ خپل پښتون سړی ول محبت کوو. استاداري دلته ډېر ښه دي. ښه کار دی دا عمران خان لپاره راغلي. شواز شریف له خو نه دي راغلي. شواز شریف چې سپی ساتلی بریتو هغې ته وویوه که نه کومه سپی؟ بریتو دونه مو چې هغه څه چل کوي سپی؟ هغه نور ما ته پته نشته ما چې کوم راتله هغه ما درته ویلو. نه نو دا ته چې دومره بدمعاشي کې دا داسې دي دا واړه واړه دغه دي داسې ته کړي ته به چې ته سم پهلوان یې. زه چې پهلوان وم الله څونه عمر راکړلی هغه عمر ساتمه. نه هلته چې ورشې څه به کوې ته چې هلته اوس مثال طور باندې هلته نه شلنګ کېږي ته به څه کوې هغه ټینګ زه به کاڼي رالم کاڼو باندې به ولم. کاڼي خو مقابله د ماشین سره نه شي کولی او د لرې نه شلنګ کوي. ماشین دې راکړې ماشین باندې به ډزې کوو. څوک به ماشین درکوي؟ څوک دې راکړي که نه ډز وکړي نو خو غلطه خبر ده هلته چا بچی مړ هغې بچي نشته. پلارانو بچي نشته. ستاسو د پلارانو بچی ته یې که نه؟ زه یم بچی یم دا بچي نشته. دا پلاران خلک دلته نه دي راغلي. بچی دا خو ګوره ورکوټې عمر ستا چې څونه عمر دی په دې عمر کې خلک سیاسي خبرې نه کوي په دې کې خلک علم حاصلوي سبق وایي پکې سپورټ. سکول کې یم پېښور ماډل کې څلورم کلاس کې ما. څلورم کلاس کې څه درځي؟ په څلورم کې کومه کتاب تا درځي؟ ساینس راځي کمپیوټر راځي. ساینس کې څه درځي ته یې موږ ته ووایه که نه؟ د بوډي جسم هغه هر څه راته ښایي. وښایه کومه څه پکې ووایه باډي جسم کې څه دي؟ او بوک به راوړي درته به یې ویم که نه دغه سر ته ویښتو ته څه وایي؟ ویښتو ته څه وایي؟ دې ته بال په انګلیش کې ورته څه وایي؟ باډي جسم خو درځي که نه باډي پارټس چې کومې ته موږ وایي. غوږونو ته څه وایي؟ غوږونو ته کان نه بوک راوړه درته به یې ویم که نه دغه موږ له نه راځي. رم کې خو زه بغیر بوک وم که نه ټیبل به راته عمران خان تپوس وکړه. عمران خان تپوس مې درته وکړو. بچیانو ستا دا عمر چې کوم نه دا پړهایي د زم چې ته پړهایي وکړې ته یو ښه انجینر جوړ شې ښه ډاکټر جوړ شې ښه فوجي جوړ شې. نه نه داسې لږ ګپ شپ کوو. نور دغه نور څه درځي؟ ټیبل درځي؟ کومه ټیبل درځي؟ ون راځي لسه پورې راځي. ووایه ټیبل ووایه د 10 ټیبل ووایه. 10 1 10 10 2 20 10 3 30 10 4 40 10 5 50 10 6 60 10 7 17 10 8 18 10 7 70 10 8 اخر بس پیغام ورکړه زه आवाज ډېر بند شوی زه مهرباني څه پیغام بری څه څه خو یې مانه شم आवाज مې خراب دی بیمار یم زم کوړتا دلته تا ته आ जाओ आप क्या कहना चाह रहे थे? السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه روزانه خیر دی جی. کوم ځای؟ زه د بډاګرام. څه کې دلته؟ دلته کې دغه لپاره راغلی وو جلسې لپاره. څه لې جلسه کوئ؟ عمران خان زمونږ لګېدل دی په ګولۍ باندې موږ مخکې راورسېدو زمونږ کسان را روان دي هغې پسې بس هغې پورې موږ دې ځای کې یو چې څو پورې دا موږ دغه کړی نه عمران خان موږ ته دا ویلي نه
چې تاسو واپس شئ هغې پورې موږ دې کیږو. او دوی ولې په ګولۍ باندې اشتراف څه چل شوی و؟ بس یاره دا د غلو حکومت دی جي، بس هغو به څه ورسره کړي او دا د هغې نه مخکې پټ کړی ده چې هغه ویشته نه جي هغه هېڅ هم نه پټ کړي جي. بس هغه د زموږ ملک دپاره د کوشش کوي چې دا دغه وشي، امن راشي، دا غلطې نه ختم شي او هغو د ختمولو دپاره دغه کوو چې دی ختم شي جي. مولانا صاحب وایي داسې ډرامې کوي، وایي دروغ یې نه جي مولانا صاحب ته څه پته ده چې دا ډرامې کوي. مولانا صاحب په هغه ځای کې کوم ځای کې و؟ مولانا صاحب وایي ما لیدلې وایي داسې ډرامې د مخکې مو ډېرې کړلې وایي یهودي ایجنټ وایي اوس هم دا ډرامه کړله. مولانا صاحب دا دروغ وایي جي. هغو مولانا صاحب دروغ وایي. مولانا علما چې کوم دی دا خو وارث دی نبي علیه السلام، دروغ خو نه وایي. نه جي مولانا صاحب چې داسې وایي نو هغو پسې هغه خپله مولیانو پسې ولې خبرې کوي چې دی دروغجن دی او دی د بار ملکونو نه پیسې خوري جي. کومه ملا پسې ویلې ده؟ دا مولانا فضل الرحمن پسې جي. چا پسې ویلې؟ دا ډېره قاریان او مولیانو پسې په خپله خپلې خبرې کوي. خپلې مولانا صاحب پسې خبرې کوي او جي. او د ران اسلام الله صاحب وایي چې دغه چې کومه دی تاسو چې څنګه د اسلام آباد ته راغلي وایي زه به باندې دا ایکسپایر دغه چې څومره دي شلینګ وایي دا به د باندې غونډر والوځوم. زه جي موږ باندې که ګولۍ مو راوالوځي موږ به هغې پروا نشته جي. بس خامخ شي او جي دلته که اوس دلته په دغه ورډ پړکه د نو منډه به دا خلق دا چې ګولو چل پښتنو نه زده کوي، موږ د دې لپاره جوړ یو جي. موږ خپله وینه به توو او هله به د دې نه واپس ځو. 25 مئی کې بیا ولې واپس تښتېدل وایي؟ نه موږ نیو تښتېدلي جي، اوس به نه ځو انشاءالله. 25 مئی کې تاسو داسې منډې والې چې ډي چوک کې بالکل شاته کتلې نه. نه جي ډي چوک تاسو کول ډي چوک کې دی چوک سلام څنګه روزانه خیر خیریت دی جی کم ځای د بټاګرام د پټګرام جی تعلق ما کسې پر مخکې ویډیو کړو دا څه لدل تراوته مال هوتا سو مخ کې اندې کړي جی پیله ځل سلام وسراوته بس عمران خان احتجاج په باره کې نه ډوړی مړی نه خوري کنه ډوډۍ خو خورم جی بالکل سم لگا په ټیر کې خلک اوانه چې پاغه صاحب باندې ولاړ نه جی داسې نه ده د عمران خان صاحب سوالي ولاړ تاسو بس عمران خان صاحب سره زمون دی ډنه مینا دا بل عمران خان صاحب چې دغه بهادر ایماندار لیډر دی څنګه بادرې کړل او تختیدل دغه نه سنه تختیدل لیک سینه پرې خو د جډاز پیو شو بس منډه دا ظاهره خبره ده چې یو انسان باندې ګولۍ ولګي زخمی شي نو خامخا هسپتال ته ځي بل هغه دوباره اعلان کړل ان شاء الله جمعرات تر ځینه بیا لنګ مار شروع کیږي چې کله خشو مولانا صاحب بارک بس ځ پرې د مولانا صاحب ول جدا خان صاحب چې کومه ول دا سه ډرامې کوي ول ډوزي ویلي عمران مولانا صاحب په باره کې به دا وایو چې مولانا صاحب چې دی هغه ته مولا ویلوم خنه دیوالی چې هغه ټول علماء نوم بدنام ک ګوره که مولانا صاحب په باره کې مونږ ګورو نو هغه اکثر په جلسو کې کنټینرو ته برخیږي مریم نواز صاحب سره په جلسو کې نو مولیانو له په کار دی چې لولي زنانو د ریپر یعنی زړه نه وي ټیک ده مولیانو زړی ولکه په کار هو دی چې عوامو مولیانو ته سترګې دي مولیانو نه مسلې زده کوي یانو خزو د سترګې دي دغه ښځو ته سترګې دي بالکل صحیح خبره دی وکړه استا چا د سترګې دي بس زمون ولا چاته نشته کیمرې ته دي کنه کیمرې ته نه دي عمران ته دي عمران ته دي اخري څه پیغام ورکړي بس زما دغه پیغام دی چې ان شاء الله مونږ ټول پښتانه به عمران خان سره ولاړ یو ښه پننګ مانته چې کله عمران خان صاحب کار لګ او سیو په هغې به عمل کوي مهرباني جزاک الله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه روزانه خیر بالکل خیر خیریت مصطفی کمال می مصطفی کمال صاحب کم ځای موږ د مردان یو جی او جی څه کوي دلته دلته کې موږ د بورینګ کار کوو جی اوس دلته په دغه کې بس مونږ دلته کې راغلی یو د عمران خان دپاره او دا یو داسې لیډر دی چې لکه د ټولو لکه خیرخوا دی ټول پښتانه ټول ورسره دي که نه او بل لکه زمونږ ټول ورسره مینه ده او دا چې شپې او ورځې ته مونږ نه ګورو او مونږ د عمران خان دپاره دلته کې راغلی پرون مونږ ټوله ورځ دلته کې تېره کړې ده پوه شوې د څه لپاره د عمران خان دپاره او دلته کې چې دی نو دا ټول غله او دا ټول ډاکوان راغلي دي پوه شوې او د دې دغه نه چلیږي مونږ صرف یو عمران خان غواړو چې عمران خان دلته کې راشي بس جنا امریکایي صاحب خو سم نه کړ به خې زیرو واړو یا سکار دلته مونږ چې عمران خان هر څنګه دی عمران خان زمونږ په کار دی صرف عمران خان بس مولانا صاحب مولانا صاحب په خپل ځای باندې صحیح دی خو لکه مولانا صاحب چې دی نو لکه داسې خلکو سره دی داسې غلو سره ولاړ دی چې د غلو سره ولاړ مخکې د غلو سره نو مخکې ورسره مونږ وو خو اوس چې غلو سره دی نو مونږ ترې نه اورېدلي یو د چا نه خو هم د نواز شریف حکومت کې دغه څه ورسره و نواز شریف دا چودي دا ټول غله دي پوه او مولانا صاحب چې نو هم د غلو سره ملاو شو نو مونږ په دې وجه پرېښودلې تاسو ما باندې کله غلا ثابته کړله وه چې تاسو چې څومره 400 کیسز او هغه دی خپل ختم کړه چې خان صاحب راشي نو دا په بیا روباسي انشاءالله مهرباني د دې د حکومت د دې د سیاست نه به انشاءالله ختمېږي مهرباني الله فامان